د مؤمن بنده هغه خویونه بیانېدو چې د هغې ذکر قرآن او حدیث کې دی او شریعت دا غواړي چې دا خویونه دي په مؤمن کې وي. او اخرنی خوی موږ دا ذکر کړی چې مسلمان د لوړ همت او د پخې ارادې خاوني، د ده همت داسې کمزوری نه وي، د ده ارادې هغه کچه او کمزوري نه وي، او په هغې باندې تفصیل به خپل ذکر شوی. نن به یو بل خوی بیانو مختصر د الله رب العزت په توفیق او په رحم او په کرم سره. ګوره دا خبره یوازې مشرانو ته نه، کشرانو ته معلومه ده او صرف نارینهو ته نه، زنانو ته معلومه ده، او صرف مسلمانانو ته نه، کافرانو ته معلومه ده چې دا ژوند دی کې انسان په یو څو مرحلو تیریږي. یو مرحله نه ده چې ماشوم پیدا شو هغه ماشوم د همیشه دپاره نه دی. ماشومتوب دا یو مرحله وه، په هغې به دی تیریږي، بیا ځوانۍ ته سړی راورسي، نو ځواني بیا ځان له یو مرحله ده. په ځواني کې دننه بیا مرحلې دي، ابتدا د ځواني، منځ د ځوانۍ، اخرنۍ ورځې د ځوانۍ. بیا په هغې پسې چې د څلوېښتو نه واوړي نو هغه بیا بله مرحله ده چې انسان رو رو کمزوری کېږي. 50 نه چې واوړي هغه بله مرحله ده، او دغه شان چې شپېتو نه واوړي او ملای ټیټه شي او ویښتو کې سپین ولګي، دا یو بله مرحله ده. د دې نه خو څوک انکار نشي کولی. څوک د انکار کوي؟ تاسو کې څوک دا خبره نه مني چې زه تا سره متفق نه یم، زه خو په یو مرحله کې ولاړ یم. ما تاسو دا خبره موږ سره کافر هم مني، دا موږ سره ماشوم هم مني، ماشوم. او دا خبر الله رب العزت قرآن کریم کې په یو څو ځایونو کې ذکر کړی دی، یو ځای کې هم نه ده. لکه یو ځای کې الله وایي هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه. الله غزت ته تاسو د خاورې نه پیدا کړي، بیا د نطفې نه پیدا کړي، ثم من علقه، بیا د وینې چم، د غوښې چم. اوس ګوره دې مرحلو ته، ثم يخرجكم طفلا، بیا تاسو ماشومان پیدا شي. ثم لتبلغوا أشدكم، بیا تاسو ځوانۍ او زور ته ورسئ. ثم لتكونوا شيوخا، بیا تاسو بوډاګان شئ. دا 3 مرحلې دي، او دا به لازم راځي. لازم به په انسان باندې راځي، د دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. دا د الله نظام دی. او ځکه یو د شاعر یو خبره ته ذکر کم، زموږ ټولو دپاره ډېره فایدهمنه ده. وی 8 تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى 8. 8 خبرې داسې دي چې دا ټولو خلکو باندې راځي، او لازم به په یو کس باندې دا 8 خبرې راځي. اهمه نقطه دا ده چې لازم به په ټولو راځي. خبرې څو دي؟ 8: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. 8 خبرې دي، خوشحالي او غم، یوځای کېدل او بیلتون، څو شوي؟ 4. وعسر ويسر، سخت حالات او اسانتیا. ثم سقم وعافیه، روغ صحت او بیماری. 8 خبرې دي. که چا دا ووایي که نه چې زه د دې نه بغیر ژوند غواړم، نو دله د دماغو علاج کول پکار دي. لکه ته دا دومره منډې ولې وایي، یاره بس دا منډې دې دپاره وو که نه چې دا غمونه ټول ختم شي. یوه
بیلتون د سره نه وي. دوه دا بیماریانې خو چې بلکل ورکې شي. درې چې دا مرګ د سره راځي نه. څلور پنځه چې دا بوډاوالی نه وي چې دا بدن هم دقه شان پاتې شي. دا د نه منلو خبرې دي. دا مالداره خلک هغه مالداره چې بچیان دي دوی څه وخته پورې غریبانان لګیا وي لکه پیسو سره ډېر ځکه کوشش ډېر کوي دا بدن یې راټینګ کړی خو هغه بدن خپل کار کوي. که ته په دې بدن باندې دومره مال ولګوې که نه لکه دنیا او دنیا کې چې څه دي فایدې شتي دا نه یم چې فایدې نشتي. فایدې دا ده چې څه وخته پورې چې ژوند دی نو دی به ترې ډېر خوند والي په نسبت د هغه چې مال یې نه دی لګولی. بیماریانو نه به په نسبت د دې بل دی لږ یعنې وساتلی شي. خو نور دا لازم په ژوند کې راځي په ما او تا باندې به دا مرحلې راځي. اوس یو سړی ما ته وایي چې تا خو دا مقدمه کې خو ته موږ ته ووایې څه ته خو خوی بیانې د مؤمنانو لګیا په څه کې شوې مرحلې د ژوند د انسان. زما خبره د یو مرحلې سره تعلق ساتي. زمونږ دومره ښکلی دین دی که نه او دومره ښایسته او څنګه به دا دین ښایسته نه وي او دا د هغه ښایسته ذات او د هغه اوچت ذات دین دی او دا د هغه خبرې دي نو دا به څنګه ښایسته او مزېدارې نه وي. چېرته ولټوئ ویې ګورئ د نورو دینونو ته تپوس د هغې وکړئ او بیا د خپل دین ته وګورئ د اسلام سره به محبت پیدا شي. موږ سره قدر په دې نشته ځکه چې پلار نیکه نه را پاتې شوی دی بل دومره توجه وله نه ورکوو. تر دې تپوس د هغه چا نه وکړو چې څوک مسلمان شي په کفر کې وخت تېر کړی او بیا اسلام ته راواوړي. یعنې دا نه چې د شریعت انسان له حق ورکړی دا یو عامه خبره زه دا نه کومه چې شریعت انسان له حق ورکړی. حیران به شئ د شریعت د حسن ته چې د شریعت په انسان له د هغه په هره مرحله کې د هغه حق ورکړی دی. پوه شوئ په دې جمله؟ یو دا ده چې شریعت انسان له حق ورکړی دی. یو دا ده چې شریعت انسان له د ژوند په هره مرحله کې د هغه خاص حق ورکړی دی. ماشوم خپل حقوق دي د ځوان خپل دي د بوډا خپل دي. زه د دې بوډا د حقوقو باره کې خبره کوم نه. د مؤمن خوی چې کوم ذکر شوی د قرآن او حدیث کې او شریعت زموږ نه غواړي هغه دا چې د مشرانو او د سپینګیرو قدر او احترام کول دا خوی دی. دا د اوچت مؤمن دا د قدرمن سړي دا د باتربیته سړي دا د عزتمن سړي چې څه ښه صفات وي هغه یاد کړه دا د هغه خوی دی چې دی د مشرانو او دی د سپینګیرو قدر کوي. اوس که دا مشر یا دا بوډا که دا زنانه ده او که دا نارینه دی که دا خپل دی او که دا پردی دی اوس دا ده که دا خپل دی او که دا پردی دی خو چې خپل شي نو بیا حق دوچنده شي. یو حق د دې چې سړی سپینګیری دی بل حق د دې چې خپل دی نو دلته حقونه په تا باندې دوه شو. دا انسان دا سپینګیری چې تعینې دا په ویښتو کې چې سپین لګېدي داسې نه چې دا سپینو ویښتو والا رانه خفه شي چې موږ ځان ته بوډاګان نه وایو ته راته بوډاګان وایي. ګوره که ته منې او که نه منې ما راته مرحله د انسان د ژوند بیان کړه مې منه سینه زوري کوه چې نه زه خو یې نه منم خو په ډېرو ځایونو کې ستا د بدن نه دا خبره واضحه کېږي چې ته نور کمزوری شوی. دا حتمی فیصله ده د الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. دا فیصله ده الله ده چې دا انسان به دې مرګ ته رسېدی به کمزوری کېږي دا موتا نه شو بدلولی. یو نیم سړی د ویښتو له کوشش کوي چې داسې تور رنګ وله پیدا کړم چې څوک به پوه نه شي. تا باندې چې دا سا راماتېږي معمولي سفر نه بعد د دې سره به څه کوو؟ ستا دا زنګونان چې دړ شروع کړی دی ستا د هډوکو چې دړ شروع کړی دې سره به څه کوو؟ معده کمزوري شوه ګردې کمزوري شوې زړه کمزوری شو کله بلډ پریشر خیږي کله راولیږي کله شوګر خیږي کله راکوزیږي په معمولي خبره چې ته غوسه کېږي
په معمولي خبره ته خوشحالېږي، دا هم د مشرانو خوی دی چې دوی په وړه خبره خوشحاله وشي. ته چې وزن نشي اوچتولی، ته چې په پوړو نشي ختی، ته چې ډېر ناسته نشي کولی، دا هر څه به موږ څنګه پټوو؟ دې له کم غټ ترپال پیدا کړو چې په دې ور واچو. خو دا حقیقت منل پکار دي. کامل ذات، زورور ذات یو الله دی، هغه الله سبحانه وتعالی. بس انسان که ډېر هم اوچت شي، د رسول صلی الله علیه وسلم نه اوچت شتي په مخلوقاتو کې؟ نشتي. حدیث کې راځي یو څو موقع ذکر شوي دي، ورسره دا ذکر شوي دي وي کله چې عمر زیات شو بیا به دا کار داسې کو، کله چې ویښتو کې سپین ولګېدو بیا به دا کار داسې کو. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده د جسم نه زیات برکتي جسم د چا نشتی، د ده نه الله ته محبوب بل نشتی، د ده نه زیات. نو چې په هغه باندې دا مرحله راځي په موته به نه راځي. ښه خبره دا ده چې موږ هرې مرحلې ته غاړه کیدو او د هغې مطابق ژوند تیر کو. زه دې سپین ګیرو ته دا وایم او دا راته هم فایده ذکر کوم، دا سپین ویښته دوه قسمه دي. چې کله زه سپین ګیری ووایم که نه نو مراد ترې کم یو دی، مرحلې سره چې سپین دی برابر دی. نن سبا د دې خوراکونو د لاسه، د دې لیټونو د لاسه، د دې کیمیکلو د لاسه واړه هلکان 15 کالو، 20 کالو، 13 کالو، 15 کالو، 40 پورې، یعنی نږدې وخته پورې 40 پورې به د چا ویښته نه سپینېدو. دا به ډېر عجیبه و چې 40 نه مخکې د چا ویښته سپین شي. 50 خواوشا کې به د سړي ویښته لږ ډېر سپین شو. موږ دغه سپین ویښته یادو، دا چې عمر زیاتېدو سره سپین شي. نو دا کمو چې عمرونه کم دي تاسو مه خفه کېږئ، تاسو نه یادو. بل د هغې هم پته لګي، د الله شان دی که د هغې هم پته لګي. یعنې 2 کسان ما ته کېنوه او د دې یو دا ویښته سپین شوي د عمر د لاسه، عمر زیاتېدو د لاسه، ښه مزېدار تور رنګ وله ورکړه او داسې رنګ وله ورکړه لکه څنګه چې د هلک دا ویښته دي. زه یې دله د سرمنې نه معلومو، زه یې دله د خبرو نه معلومو، زه د ده د پاسېدو نه تا ته وایم چې دا څو عمر دی، زه د ده د خندا نه، د ده د غوسې نه، د ده د کړو وړو نه تا ته وایم چې دا د څو کالو دی. اندازه به ولګو. دا د الله قانون دی. که موږ رنګ ورکو سرمن سره به څه کوو؟ سرمن نه ګونجي کېږي. ورو کله نه کله داسې دی یو نیمه ویډیو په د انټرنیټ کې مخې ته راشي د انسان د عمر ښیي که نه، هغه ته ګوره دا په ترتیب باندې ښیي چې د دې عمر کې، دې عمر کې د سرمن ته داسې ګوره دا ورو د خپل ځینه خوځي، خو موږ ته نه محسوسېږي. موږ چې شیشه کې وګورو هر سړی په ځان مین دی، وایي نه اوس هم برابر یم، هغه شاني یم. دا ته به هر چا نه تپوس وکړې چې هغه شاني که نه یې. نو خو لازم سړی خپل حوصله خو سړی نه راګزاري. دا زمونږ والد صاحب الله دې د هغه قبر د جنت باغچه وګرځوي، هغې به پیر قصه کوله، وایي زه د چاپ کې ناست وم نو وایي ویښته مې واړه کول، وایي دې کې یو سپین ګیری راغی، خو دومره سپین ګیری و چې روزي او برېت او هر څه سپین، او یو ویښته هم د هغه تور نه. نو هغه دا سر کټاکو بلیډ، اکثر دا مشران بالکل دا ویښته لرې کوي. نو دې کې یو کس راننوتو چې د ده سره یې ګپ شپ و او تقریبا عمر ته هم نږدې و. نو هغه ورته وایي چې سپین ګیري یې څه کوي؟ سړی غوسه شو، غوسه شو، غټه جاخه جوړه شوه. او ما به کې یو ته وایي ته کلی شه، بل ته وایي ته کلی شه. ما ورته وایي چې ګوره دومره بده خبره هم نه ده کړې. وایي چې نه دی د سړي حوصله راګوزاري. که سړی سپین ګیری هم دی ته به ورته سپین ګیری نه وایي، دې سره څه کېږي؟ حوصله. وایي ما ورته وایي چې خفه نه شي، زه به یو خبره وکړم. اخر ستا حوصله دی په څه اوچته کې؟ یو ویښته به کې نشتي. اوس که ویښته دوه ما به ورته ویلو چې د سړي حوصله مه راګوزاره، نه سړی خو را ځوان دی، 2-3 ویښته پاتې دي.
خو یو هم نشته، روزي دي سپینې شوي، نور تعالی دې حوصله په سره اوچته کړي. خو دا حقیقت ومنه، غاړه ورته کښېږده چې عمر دې تېر شوی دی. د حقیقت منلو کې فایده څه ده؟ حقیقت منلو کې فایده دا ده چې ته به د هغې مطابق ژوند تېرې او خلک به دې بیا قدر او عزت وکړي. لکه اوس ته یو ځي ته ورننوتې او ته سپین ګیری، خو ته دا حقیقت نه منې چې ته سپین ګیری، نو ته به د دې هلکانو سره همدقه شان ولاړې کوم چې ولاړې او کرسۍ ورسره نشتي. ځکه چې هلته ته وایې زه، خو که تا دا حقیقت منلی وای فایده به یې څه وه؟ چا به درته کرسۍ پرېښودې وه، چا به دله اوبه راوړې وي، چا به درته بل څه پیشکش کړی. ښه بله مجلس ته ورننوتې، خلک به دې قدر کوي، خلک به ستا په مخ کې ګډي وډي نه وایي، خلک به ستا سړیتوب کوي، خلک به ستا قدر او احترام کوي، ستا په مخ کې به سړیتوب سره کښېني پاسي. دا چې کله دا سړی حقیقت ومني، نو شریعت کې موږ ته دا تربیت راکړی شوی دی چې ته به د بوډا او د مشر څه کې قدر او احترام کې. سبحان الله، انسان ډېر کمزوری دی. د ځوانۍ نه بعد بوډاوالی ډېر لوی درس دی زموږ دپاره. د خبرې یادېدو نه بعد یېرېده دا لوی درس دی. هغه سړی چې هغه د ځوانۍ او د زور قصې کېږي، د هغه په کټ کې پرېوته، د هغه بغیر د امسا نه نه ګرځېده، لوی درس پکې زموږ دپاره پروت دی. او بیا کله داسې بوډاوالی راشي، هغه ارذل العمر چې ورته ویلی کېږي، هغه عمرونو کې د ټولو نه کمزوری عمر چې انسان پکې کله ذلیل هم شي والعیاذ بالله. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې الله رب العزت دا سوال کو، دا فریاد به کو، صحیح بخاري کې حدیث دی چې یا الله ما وساته د دینه د دینه د دینه، او دا به پکې وي واعوذ بک ان ارد الى ارذل العمر، او یا الله ما وساته د ذلیل عمر نه. خیر دی کې دی چې سړی د دغې نه مخکې دنیا نه لاړ شي، چې سړی په ښځه باندې بوج شي. داسې ژوند دی. الله دې زموږ وساتي. محتاجی نه ده، محتاجی چې محتاج کله شوي که نه دې بچو ته او دې ښځې ته او دې مور پلار ته او دې ملګرو ته، بیا د هغې نه به سړي ته اندازه ولګي چې زه هسې تش خوبونو کې پروت وم. محتاجي صرف چې د الله کې که نه، الله ته محتاج دا مزه کوي، دا خوند کوي. انسان څه وخته پورې منډه ووایي، بیا هغه هم بس نو اخر زړه تنګ شي. نو یو د عمر دغه مرحله ده چې انسان هغې ته ورسېده، د نه هر څه هېر شي او ګډوډ شي، بلکل ماشوم ترې جوړ شي او د هېڅ نه وي. هغه قصه خو تاسو ته یاده ده، کله چې موسی علیه السلام هجرت وکړو، د مصر نه لاړ چېرته؟ مصر نه چېرته تللی؟ مدین ته. لاره کې قصه راغلی وه. څه قصه وه؟ د شعیب علیه السلام دوه لوڼه، هغوی ګودر ته ولاړې وي او شپنکیان ناغلي وو، خپلې ګډې بیزې راوستې وي او دوی غاړې ته ولاړ وو. دوی سره هم ګډې بیزې وي، دوی غاړې ته ولاړې وي دا دواړه. موسی علیه السلام د هغوی نه تپوس وکړو چې ستاسو څه کار دی؟ دوه زنانه سیټ ته ولاړې دي، ګډې بیزې دي، خدمت. هغوی ورته وویې چې موږ هم ګډې بیزې راوستې دي، موږ هم دې ګودر له راغلي یو. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، موږ د هغه وخته پورې دې څاروو له اوبه نشو ورکولی چې څو پورې دا شپنکیان د دې ځینه تلي نه وي. ما چې تاسو ته کومه خبره کوله هغه دا ده، وابونا شیخ کبیر، او پلار زمون مشر بوډا دی. انسان داسې مرحلې ته ورسي چې دی هغه ژوند چې کوم ضروریات دي د هغه هم دی نشي کولی بخپله. لکه اوس څاروو له اوبه دلته د ده لوڼه راغلي دي. ولې؟ ځکه چې ابونا شیخون کبیر. او بیا درته ویم دا مرحله موږ ته هم پاتې ده.
نو د دې نه مخکې چې دغه مرحله راشي که څه کول غواړي د الله دپاره او د دین دپاره نو اوس یې موقع شتي بیا ګوره انسان کمزوری شي